مشي ستړي مشي شکر دی والله نن خو دوسري رونق ډېر ښه زه ډېر خوشحالېږم په مېلمنو مېلمانه خو د خدای پاک رحمت دی. السلام علیکم. په خیر راغې په خیر راغې. په خیر اسلامیه څنګه یې؟ زه یاره مړه ته خو تا نه ډېر زیات خفه شوی. ولې خیر شه ولې؟ یاره پرون زه سعودې ته راغلم او یو څو مېلمانه مو راسره راځه د خان زوی ته به راشم ډېر عزت به مې وکړي چې راغم دلته ورور هغه نوکر دی نه دی هغه خپل ته داسې داسې زما نوکر دی نه لاس مې لږ و نه ستړي مشي وکړ داسې دی والله زما خو یې ډېر عزت خراب کړو یاره هغه مېلمنو ته پاتې راغلم. ولې څه دی؟ ما ورته مې خان څه شو راته وایي ولې زه درته خان نه ښکارم څه زما هغه نوکر دی او لا داسې کې آخرین راته ګیله وکړو څه دی؟ هغه راته ویل ما دم ستړي مشي نه دي کړي. داسې دی یاره وروره ته خو ډېر عزتناک سړی که نه د مېلمنو ډېر قدر کوې. شکر دی پښتانه یو خو زه درته یم دې نوکر له چوټي ورکوه وروره. ولې اخر چلې نور څه چلې کړې و داسې ډېر مېلمانې دله خفه کړو چاته نه د چیو ست کوي نه د روټۍ ست کوي نه د اوبو ست کوي بس وروره دغه لږ به ولاړي وروره زه درته خان نه ښکارم. زه یم چې دا ولې ما سره خلک داسې د تعلقاتو خبرې پرېښودي دي. زه خو په حجره باندې ځان مرګم په مېلمه باندې سر ورکوم زمونږ خو مېلمه د سر تاج دی. بس وروره عزت دې خرابېږي دله به چوټي ورکې. زه به پوه کړم خیر درته ځه داسې کار دې ته ونیسه او زه درته بیا ووایم چې ډېر عزتناک سړی او دې نوکر له یې چوټي ورکوه خرابی دي. زه دې پوهېږم ځه خدای دې خیر. یا لکه سپین ګلو سپین ګلیا څوک ورشه السلام علیکم جی تاسو جی ما ته څه ویلي دي؟ نه دا ولې دا څه چل دی دا ته ما د څه لپاره ساتلی په دې ځای زه چې تاسو د کار دپاره ساتلی یم دلته چې په دې حجره کې چې څه کار پېښېږي نو زه به یې کوم. ګوره خبره دا ده که نه ما ته خو یو میاشت پورې دا پته نه لګېده چې ما نه څه ګناه شوي ما نه څه خطا شوې ده چې په لاره ځم نه راله څوک ستړي مشي کوي نه را سره څوک لاس میلاوي نه را سره څوک خبرې کوي چې اوس راته پته ولګېده نو ستا د لاسه ولې ما څه کړي دي دا ته ما څه خبره کړې دي موبایل لږ ما نه لرې ودرېږه یېرې مې یارونه نه کړې چې تاسو ما ته دا وایي چې زما دې څه ګناه لګي دا ته کومه خبره ما کړې ده چې خلک زما نه کیلې ملي کوي. د حجره ما د څه لپاره جوړه کړې ده؟ د حجره تاسو د مېلمنو لپاره جوړه کړې مېلمنو لپاره مې جوړه کړې ده ناستې لپاره مې جوړه کړې چې ته د خپل عزت وکړې چې څوک زمونږ مېلمه ته کور ته دلته راشي حجرې له راشي ته به یې پوره خیال کړې. نو زه خو قسم په خدای چې څوک مېلمه م راغلی ما ورسره چې کوم دی نو جوړ تکړه کړي دي ورته مې ځان مې راځي مې یو پیاله روټۍ وخورئ لږ را سره اوبه څښئ اوبه څښئ که نه څښئ هلته ستاسو خپله خوښه ده چې څوک را سره میلاوېږي وایي چې دا نوکر دی په دې ځای کې موږ نه راځو مالچل ته دی وایي نه چاله د روټۍ ست کوي نه چاله د اوبو ست کوي نه چاله د ناستې ست کوي اخر پښتانه ولې شرمې ولې شرمې بچې تاسو نه معافي غواړم جي بس اوس چې څوک هم چې راځي ټیک ورته سخت کوم او دا ته ما ته ووایه چې څوک دنه زما تپوس وکړي چې خان څه شو نو دا ته ورته څه زه ورته څه یم چې ما خو ته ویلې چې خان نشته کور کې او که خدمت یې چې ما ته ووایي خلک ما ته وویل چې خان څه چې وایي ما له وایي چې ولې دا زه د خان نه کارم هغه مې قسم په خدای چې خلکو ګپ لګولو په خدای پاک چې مې ورسره ګپ لګولو ګوره هلته به دې میخې سرولې شپه ورځ به په پټو کې د منډې څړې والې زړه مې دا به نو سوځولو ځان سره مې کړې سپینې جامې مې خوره او زما وسکټې چلولې تاسو ته جي ډېره هر څوک لګي نو ما چې ایله نه ما ولې برابر ما به باندې ګوره زړه وسوځولو که نه یو خو ظالمه نه چې پوره وله راوړم په یو هفته کې ختم وي ستا د لاسه زه خو قسم په خدای چې د څلورو روټو نه زیاته نه خورم دا به تاسو هسې چې بس کوره بس خبرې مه کوه او زه د ندم او پوره خیال کوه والله چې چا راله ګیله وکړه چې په هماغه ورځ یې بس تا کوم چوټي کوم بس بیا به دې هغه میخې به بیا سره
بیا به دې په پټو کې به منډه تړلې وې او هغه بېګاره رسېدلې جامې به دې اچولې زه ته نجي بس نبي غواړم اوس نن اخرنۍ ورځ ده بس بتا دو بیغمه شي کنه جی بتا دو ما بیغمه جی وته څو کوم راځي زه اخر خدمت کوم قسم ولا خرج دې اخر پیسې د مال کې ظالما او دغه ته کې زمان مونږه خرابې اخر ګور نوم مې ده دومره خانه مې ده کله زړه نه ده څه او ما فی دغه غواړم بیا به تاسو وای 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 ډېر خیال کوه زه ما ها زه ما دا دغه دي کنه دا خلک راځي د مانشي راځي کنه بیغمه شي بیغمه شي دلارم ها په مخه مو ها وای 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 دا لا لا بادرنګ والا پورا خیال کوه پورا خیال ته اوسه نه بخواږه نه تاسو بیغمه شي کړی خدای پاک موږ دې الله ټول نو کړی ته پاتې تاسو دته ګورو ما ته ګورو په پاتې خدای پاک خان پیدا کړی شکل ته وګوره بس خدای ورته موږ نو کړن کړی دا تاسو دې چې تاسو خان دي راځي راځي السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر والربری طبیعت خیر طبیعت خیر چرته روانې ده خیر بیا دې کار پیښ شو بس والا کار دی بیا راکم سلام علیکم خبره وکړه ما یو دوه خبرې کوو موږ ودرېږه مرا خیر خیر یا تو کلی کې کلی کې بیا خیر خیر یا تاسو خیو هغه پلان دې څه شو نور خو مې مړ شو ولې مړ شو نو بس مړ شو نو دې دغه ته نه سړېدو دې 100 ساله تقریبا نه سړېدو دا خو خدای کار و چې نه سړېدو نو شوې نو بخې نه نو ایو دوا به خوب وکړو خدای دې وبخې ډېر ښه سړی و ډېر ښه سړی و مړه ډېره راکاږه مه ډارېږم دی له وایه ته یې وبخې پروردګاره مونږ شرم د خراب حاضره جمع ټوله وبخې خدای مونږ امین مور دې څنګه ده ايوه بقى خبرني مور دې څنګه ده نه کار مې ده مور مې ښه کار مې ده خلک مې دوه خبرې کوم څه تاجي ده دوه خبرو پیدا بیا بیا خبره کنه مړه څه ده ما تخونه دې وزري مړه خبرې کوم چل دې چل دغه مور دې چلو کنه و ټیک شو اوس بالکل سپینه ده زړې ته ختم ده سپینه ده ولې زړې سپینه بدل شو وکنه انا النادي جونده ده غم په حق ورته ده وای خدای دې نه کړي نه جونده مې کور ده خبره ورکړه ولا خبره تاسو چې کلی کې ګوپیان کړی څه شي ګوپیان کلی کې کړی نو ما اوس هم اشته کنه چوري اوري بل ما ګوپیان ختم دي اوس خو خیر خیرته ټماټر او پیاز نه وزور کړی ګرون دي کنه ځکه هغه چې جګړه کړی و اوس خو راځي ما کړی ته خو سړی راوي وڅ څه کوي خده څه کوي نور نه یا ته مو سترګه سلاوي ولا دوسته وکړه ما خو نه دي کړی ما خو څه غبلګو ها دا راځه چې خبره وایي چې ما خو نه هغه تاسو وبو کې څه کړو نه کې ورته خپل خرابېږي ما کار دی نورونه پرېږده توپونه پرېږده نورونه که توپونه نه وو مونږ په خپل کور کې خبره کار مې دی خورم خو دې نه دي منډې وې دا خو خلاص بیخي مغزه خو بس تا خرابي نو مغزه په خپله خراب دي که مغزه دې تا خراب دي وای دې خو نه دا کوله وم کله چې کوله مو وې چې غوښونه باندې ما کې ما کوي ګپ دې ورته چوکیدار سره یې بنده چې چوکیدار یې خپل ډوبتي کوي خبره ده درګو نو څنګه دا پښوی خان جوړ نو بعد نو کې چې ما کلی وایو مور باندې سلام وچولو نو دا ما وعلیکم السلام ونهلو نو علیکم دې په پرمای نو کور دی څه دا څه خبرې کوم څه پاتراغو وکه مو بیا راځي په دې کال دا غوګو روزه لا خوله ولا ورنه لك پوجي ته خو دیو کو ولې کاڅو کوم دې انا خبركم مرتبه خبره
کار دی یار راکړه یو دلته وبوقوفه وكمكله ويواجه مذهبي قرابيجي ولكن لا تقبل وخطر ووظم خلال ذات نخوي وقوم قلنا ما كوري وانا كده ولكن هذا ترى كسروكي دي ننسقول كسروكي وين يخيل والله لك روغا كولا روغا خشاينا دشمني خشاينا لاي روغا دي وكا وين سكو دشمني من سنه كولا روغا ولي كري وكنا ما شمسوداني كسله اكثر ولي روغا اجي فوزه طبعا ما تكريوا وخير فوزه مي بیا جوړه شاروغا په کار د جګړه نه په کار امن په کار دی هم کار دی a ver cómo ما کار دی ورته بیا راځي بیا سره کینه ما وراګه بیا یې څنګه ما ته وسره یو بلچسکی بس دا کومه خراب دی اخیرا ما کوله مصرف وقت نشته دا یې چې بس اچھا خبر ورته و په تکل انا نو جنسي ولا جاي اسكن بزوره من خلق سياره ثم دا جاي نسكي وكاي وسكن احنا بلانسكي يتوقف خلاص خراب شبيه فقدت لك ترى وګوره مشكله جاي نسكي وصلنا مو جاي وسكوا زي توصور قسم كان وسكوا بموضوع جاي نسكي وكاي توب نور مو جاي وسكي ويرجع لوس مستوى هاي وكنسكي لوس مستوى ثالث لوس نشر ثم لوس مستوى لوس تشي تاچا وسچلای اچھا وكنسكي ها بياله دوستي وكوه ما ده ولي داتو لا وایو چې خو په کې مې لوس ما کور دې پرې اچھا اوسکو سره بلارمسكي بلوکر په ځستاني کوم وسکوي دا بلا لوس مستوى لا أتسكي روكا يوسك وكم تسكي لا لا خد أنا لا صوته وأن يخلنا يومنا كدولة تشيركم الكدولة كندا سنقومنا دولة كما أتاتي جماعة تسكي كما كما بوزارة تسكي روكا أخو مكمل بنت كيف تجربه وإذا ذاك مولا خويا لو تجربه أنا عاجز كده وكنسكي لا وكايا وستر ولا عاجز كده وكنسكي ويا بيت أخوي هم ما قرأك من وكم نتصرف وشكلي ويا كذا أنا برسل بيونس لما عاجز كده وكنسكي ما بليكم هذا خمولي بخلقه تشينسكي ولكن هذا فرق رجع تشينسكي تشينسكي وكنسكي وما غلط أحمد أبغى تشينسكي وكنسكي هذا خمولي بخلقه وتشينسكي خلقه سكنك تصفر لي خبر مني تشينسكي وكنسكي جاي Zato macie dzieckie okena. Łowiecką. Pozwólcie, chwil kurczę. Jak mryku.